ستا په خیال چې دا 15 وخته مونځ مونږ پرېږدو نو الله ته مونږ څو سجدې پرېښودې؟ ابي صاحب ډېرې یا چې دا 15 وخته مونځ مونږ ونه کړو نو الله ته مونږ څو سجدې ونه لګو؟ ډېرې امیر صاحب دا 15 وخته مونځ چې مونږ ونه کړو پرېږدو نو الله ته مونږ څو سجدې ونه لګو؟ ډېر په یو مونځ کې چې سهار دوه سجدې نو اته خو دغه شوې ته څه وایې ورور چې دا مونږ 15 وخته مونځ پرېږدو 15 وخته نو څو سجدې مونږ پرېږدو ورور؟ ډېرې زیاتې 32 له په 2 کې ضرب ورکړئ که 64 سجدې دا مونږ الله ته ونه لګو. شیطان څو سجدې نه وې کړې چې هغه خدای تباه برباد؟ یو یې نه وکړه. شیطان څو سجدې نه وې کړې؟ یو شیطان یو سجده ولګولې نو د کم ځای نه کم ځای له رالې او نن الله دې ماپیو کې مونږ ته دا پته هم نشته چې په مونځ کې ټوټل 100 رکاته دي. کمزور یو پکار دي چې د الله په لاره کې وځو دې له منډه تړله وو. مونږ چې 15 وخته مونځ پرېښودو د یو ورځې مونځ چې مونږ پرېښودو نو 64 سجدې مونږ الله ته ونه لګولې او شیطان یو سجده نه ولګولې نو هغه کم ځای نه کم ځای ته رالی. دا کرامن کاتبین خو به پېژنې چې دا څه شی دی؟ دا جی په د انسان په یو اوږه په بلې اوږه ناستې فرشتې چې د انسان ښه عمل او بد عمل چې بنده څه کوي د هغه لیکي دا کوي. او جی کرامن کاتبین ته پېژنې نه؟ فرشتې دي په سمه اوږه ناستې په الټه اوږه ښه عمل چې مونږ کوو نو هغه هم لیکي او بد عمل چې کوو هغه هم لیکي. زبردست زبردست ماشاءالله ماشاءالله. کرامن کاتبین دا پرښتې دي مونږ چې هر عمل کوو نو هغه لیکي که مونږ ښه عمل کوو که بد عمل کوو الله هغې به راسره بیا حساب کوي. او دا زمونږ خوله زمونږ غوږونه زمونږ سترګې دا په مونږ باندې ګورې سیکورټري ده ښه. د قیامت پر ورځ به زمونږ د وجود هر اندام دا به ګویا کېږي دا په مونږ سیکورټري ده. خو نن مونږ باغیان یو مونږ چې بس په کمه لړو څه مو کړل څه ته مو کتل او څه ته نه. نو دا چې زمونږ په ذهن کې زمونږ ټول وجود په مونږ باندې یو سیکورټري ده دا لیکل هم کېږي دا به ګویا کېږي د قیامت پر ورځ. محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خاکسار تاسو ته هر کلی وایي په خیرالی وایي تل خاد او آباد اوسئ. قدرمنو تاسو به زما په څنګ کې دا ښکلي نوجوانان وینئ او زمونږ کوشش زمونږ منډه تړله همیشه له همدغه وي چې خپله هم څه زده کړه وکړو او بیا راسره یو مسلمان رور دی هم زده کړه وکړي. نو دی له ورځو یو څو خبرې اترې ورسره کوو تاسو مونږ سره اوسئ. السلام علیکم رور. وعلیکم السلام جی. څنګه حال دی رور؟ خیر دی؟ خیر دی شکر دی. تاسو ښه جی؟ ستاسو نوم جی؟ زما جی فیصل نوم دی. فیصل. عمر به دې څومره فیصله؟ عمر به مې 22 سالي. زبردست زبردست. ستاسو نوم دی؟ زما سدیس. سدیس ستاسو عمر دی؟ 19 سال 19 سال. ماشاءالله ماشاءالله. ستاسو ورور؟ سکندر. سکندر ستاسو عمر دی؟ 20 سال. 20 سال. او جی ماشاءالله ماشاءالله. عمرونه ښه دي؟ ستاسو ورور؟ زما جی 22 تقریبا. ښه 22 لکه ته پکې ټول نه مشر یې. 22 روان دی. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. دا زمونږ ټاپک اکثر اسلامي خو د اجازت ضرورت زمونږ خامخا دا ضرورت دی چې مونږ د یو مسلمان ورور نه اجازت والو. صحیح ده صحیح ده. تاسو اجازت دی که نه؟ اجازت دی بالکل. دا راته ووایه چې زمونږ د اوس وخت ینګ جنریشن مونږ ځوانان دین له ډېره توجه ورکړې که دنیا له؟ دنیا له جی تقریبا توجه ورکړې ده ډېره زیاته. او جی ځکه چې نن سبا موبایل دي سره زما هر یو بنده استعمالوي او که یو بنده دا سوچ وکړي چې دنیا او د دین څه دغه یو بل سره نو خپله به پوه شي. مطلب
مقصد او مطلب باندې ځان پوهه کول پکار مقصد او مطلب باندې ځان پوهه کول پکار دي. بالکل همدغسې ده. تاسو وایئ ورور زمونږ ینګ جنریشن مونږ ځوانان په کوم طرف روان یو؟ خپل دین اسلام مونږ را کابو کو که نه په غیرو پسې لړو؟ فلحال خو یې ګمراهۍ طرف ته روان دي او بس مونږ ته پکار دي چې دین طرف ته لږ رجوع شو نو دا به زمونږ دپاره ډېر یو نعمت حکمت خبره ته رهي. بالکل صحیح خبره ده. دا راته ووایه چې دا مونږ 15 وخته مونځ کوو په دې کې ټوټل څو رکاته دي نره چې تا دې سوچ کړی شمارلي دي په دې 22 ساعت کې چې ته شمارلي چې دا مونږ 15 وخته مونځ کوو په دې 15 وخته مونځ کې ټوټل څو رکاته دي؟ نه چې داسې خو بس د ټیمونو حساب سره سهار ماسپښین مازدیګر ماښام خو داسې مونږ په یو ځل باندې سوچ داسې خاص نه دی کړی. رکعتونه پکې ټوټل څو رہی؟ دا 15 وخته مونځ چې مونږ کوو که نه دې کې مونږ ټوټل څو رکعته کوو؟ 24 ہے 24. ته څه وایې ورور؟ 24 ته څه وایې ورور؟ پته نه لګي داسې څه سوچ مو ورته نه دی کړی. بالکل دا په دې خیال زه دا خبرې تاسو سره چیړم چې لکه دې ته زمونږ خیال شي صحیح ده چې دا مونږ 15 وخته مونځ کوو که نه د دې نه ډېر نه دي خبر چې دا 15 وخته مونځ کې مونږ ټوټل څو رکعته کوو. د فرض خو خبره ته پکې پته یې که نه چې فرض پکې ټوټل څومره کوو؟ فرض د 15 وخته مونځ کې الله یې توفیق راکړي چې کوو. صحیح ده. ته څه وایې نره؟ دی به درته وکړي امیر صاحب خپل ستا سوچ مطابق څومره به کوو؟ یاره شمارل به غواړي چې نو داسې په دې 19 سال کې په دې 20 سال کې لکه مطلب دا مونږ نه شمارلي نه شمارلی دي نه دي او بل ذهن ته داسې سوچ هم نه راغلی چې لکه مونږ وشمارو که نه. بس اصل خبره دی نه دا ده چې مونځ کول پکار دی خو دې طرف ته خو شمارن نه شمارن هغه یو سایډ ته خبره دی. اصل زمونږ 15 وخته مونځ کول پکار دی او چې دا مزدای پابندۍ سره کول پکار دی. دا فرض نه دي چې خامخا تا ته دې یادي ده ته دې یادي خو زه وامه مونږ توکل جنګو مونږ ته حساب نه دی معلوم چې لکه مطلب 15 وخته مونځ کې مونږ څو رکعته 15 وخته مونځ چې مونږ کم کوو که نه لږ داسې شی راتاو شوي تاسو شی ورو تاو کو دا 15 وخته مونځ چې مونږ کوو که نه په دې کې ټوټل 32 رکعات دي. څو؟ 32 یو ټایم پکې نه شمارلی. دا کوم ټایم دی پکې نه شمارلی؟ ماښام پکې جوړ ده دا د نه اکثر پاتې لکه زمونږ. او فرض پکې څو ټوټل؟ 17 یې زما په خیال. زبردست 17 یې ښه. او سنت پکې څو رہی؟ سنت خو بیا امیر صاحب شمارل غواړي. 12 17 او 12 څو شي؟ 17 او 12 32 بشي. 17 او 12 څو شي؟ 17 اور 12 17 سره 2 جمع کوم څو شي؟ 19 سره بیا 10 29 بیا ورسره 3 رکعته وتر کا 29 سره دی 32 ټوټل رکعتونه 32 شو. مونږ چې دا 15 وخته مونځ کوو که نه شکر دی مسلمانان یو کوو به 32 رکعته دي پکې ټوټل 17 پکې فرض دي 12 پکې سنت دي 3 رکعته پکې وتر دي. المنز د اسلام د ارکانو څخه دی روژه د اسلام د ارکانو څخه ده عزت د اسلام د ارکانو څخه دی. تا په خپل لاس باندې نن هغه پیمانه کوي د ټیک ټاک د ویډیو د پرمختګ لپاره. ځوانان مې پر کومه خوا باندې ولاړ ټول ځوانان بلکې اکثره ځوانان دغه اوس چې ځان ته پیشیني ځوانان وایي ماډرن ځوانان وایي هغه نن ولاړه په ټیک ټاک باندې اخته. ټیک ټاک دا د فحشي د عریاني یو عظیمه حربه و چې پر موږ باندې استعمال کړه او کامیابه هم شو. زما مسلمان ورور دی د صحرا سړی دی هغه په ټیک ټاک خبر شو چې دا ویډیو یې جوړوه بیا تا ته پیسې راځي هغه راولاړ شو اول یې د ځان بېزتي شروع ځان سه یو دا رقم به لا جوړ کړي بیا دا رقم به لا جوړ کړي بیا یو چم وکړي بیا بل چم وکړي د خلکو د خندولو دپاره ځان به تباه. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی